شاهرخ خان چې مینوالي کینګ خان یادوي نږدې په ناڅاپي ډول د هندي فلمونو ستوری شو. دی د تیاتر لوبغاړی و. هیڅکله یې دا تصور نه و کړی چې د سینما په پرده به راښکاره شي. په 1992 کال کې په دیوانه فلم کې شهرت پیدا کړ. په دې فلم کې د رومانټیک لوبغاړي رول لوبولی و. کار یې لیدونکي حیران کړ او فلم یې د معمول خلاف ډیر بریالی ثابت شو. په بالیوډ کې هم دې فلم شاهرخ خان راتلونکي ته لار هواره کړه. په 1995 کال کې د لا ویلې له کبله د هندي سینما غښتلی رومانټیک لوبغاړی شو. خو د کلونو په اوږدو کې منفي او مثبت رولونه ولوبول ترڅو د فلم هر اړخیز لوبغاړی شي. له لوړو ژورو سره هم بازیګر، کبھی خوشی کبھی غم او کولناهو په فلمونو په څېر ډیر بریالي ثابت شول او میلیونونو کسانو په زړونو کې ځای پیدا کړ. د څو میلیارډونو ډالرو فلمي صنعت کې د ونډې له کبله ورته په 2015 کال کې د هند ملکي جایزه ورکړل شوه. د مرستندویو کارونو په برخه کې په ځانګړي ډول په هند کې ښځو او ماشومانو حقونو لپاره په نړیواله کچه وپیژندل شو. په فلمونو کې د کار ترڅنګ ځان د سیمې یوې بلې مینې سره کرکټ سره هم تړاو لري. دی د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې څښتن دی. د هند غوره لیګ IPL یوه بریالۍ لوبډله ده. د ډیلي یوې ساده کورنۍ تر نړیوال شهرته شاهرخ خان یو له هغه د ګوتو په شمېر کسانو څخه دی چې فلمي سلسلې پرته ځان لوړ مقام ته رسولی. یو داسې شخص چې په ټوله نړۍ کې د هر نسل میلیونونه وګړي درناوی کوي.